د نعیم سره د مرستې کوونکي نوم زلیخا و. هغې د خپل عمر 14 کاله د ډېرو ستونزو په منځ کې تیر کړي وو، خو بیا هم دا ښځینه ښکلا یو غوره نمونه وه. زلیخا له هر انسان نه ډېره زیاته کرکه کوله. هغې له یوې مودې راهیسې له ابن صادق سره د ژوند ترخې شېبې تېرولې. دې ته هغه د انسانیت د بدترینو خلکو له ډلې نه یو ښکارېده. دې ته هر انسان د ابن صادق په څېر فریبکار، چلباز او مکار ښکارېدو. کله چې نعیم دې کلا ته لاس او پښې زنځیر راوستل شو، نو دې ګمان کوو چې یو غرضي انسان بل غرضي انسان بندي کړی دی. خو کله چې دې نعیم د ابن صادق له ملګرو نه د انکار په حال کې ولید، نو پخوانی ګمان یې بدل شو. دې ولیدل چې دغه ځوان د هغې دنیا هستوګن نه دی چې د دې ژوند ترخې شېبې پکې تېرېږي. دا د هغه ایمان او ارادې ته حیرانه پاتې وه. په پیل کې هغه مظلوم او د رحم وړ باله، خو په څو ورځو کې هغه د پالنې او لمانځنې وړ باله. زلیخا د خپل پلار او مور له دردناک انجام نه وه خبره، خو له دوی سره د یو ځای کېدو او ملاقات له دعا نه مایوسه شوې وه. دې ته اوس دنیا یو بې تعبیره خوب او راتلونکی یوازې هم یو وهم او خیال معلومېده. د ابن صادق د ظلم او ستم په خلاف د بغاوت توپان د دې په ټپي ټپي زړه کې په وار وار له راپورته کېدو نه وروسته اوس نږدې ویده شوی و. دا هغه لامبوزن ته ورته وه چې هدف یې ورک کړی وي او له ساحل نه لرې د څپو څپېړې پر مخ خوري او بالاخره له ډوبېدو بې پروا شي، په کښتۍ کې په پټو سترګو کښېني او د توپاني څپېړو بهیر سره ملګری شي. هغه ته کله د سترګو غړولو او پاروګانو وهلو خیال ورشي، خو بیرته مایوسي خپل رنګ بدل کړي. دغسې منزل ورک کړي او له ساحل نه لرې لامبوزن یوازې له منزل او ساحل نه یو غږ ته ضرورت لري چې تقدیر زلیخا ته د دې کار لپاره نعیم ټاکلی و. له نعیم سره د زلیخا معمولي مینې بالاخره د دې په زړه کې ویده شوی توپان را بیدار کړ او د ابن صادق له منګولو نه د خلاصېدو او له نعیم سره د ژوند د امیدونو هیلې یې په زړه کې په غورځنګ شوې. زلیخا به هره شپه یو وخت راتله او د خوراک څښاک له یو اندازې شیانو سربیره به یې د نعیم په تیاره پنجره کې د امیدونو ډیوه بله پرېښوده او بیرته به ستنه شوه. 4 ورځې وروسته چې نعیم بیا د ابن صادق په مخ کې حاضر کړ شو، ابن صادق چې د هغه په وجود کې کوم بدلون ونه لید حیران شو او ویې ویل: ته ډېر سخت دم او پیاوړی یې. ښایي ستا د خدای دا اراده وي چې ته ژوندی پاتې شې، خو ته په خپلو لاسو ځان ته مرګ اخلې. زه اوس هم تا ته د یو سوچ موقع در کوم. زما باور دی چې ستا د اقبال ستوری ډېر لوړ دی. ته د یو لوی کار لپاره پیدا شوی یې. زه ستا همغه مقام ته د رسولو ژمنه کوم چې په ټوله اسلامي نړۍ کې د څوک سیال نه وي. زه تا ته د دوستۍ لاس در اوږدوم او دا وروستۍ موقع ده. که دا ځل هم ته زما اخلاص رد کړې نو پښیمانه به شې. نعیم وویل: ذلیل سپیه، ته ماته ولې په وار وار زحمت راکوې؟ ابن صادق وویل: د دې ذلیل سپي داړل به هیڅکله هم ښه نه وي، او اوس هغه وخت را رسېدلی دی چې دغه ذلیل سپي ستا د داړلو لپاره خوله وازه کړې ده. بې پروا انسانه، لږ سترګې وغړوه، وګوره چې دنیا څومره ښکلې ده. وګوره هغه مخامخ د غرونو منظره څومره زړه وړونکې ده. ستا په زړه کې چې د څه شي د لیدو هوس وي، نن یې ښه وګوره او په خپل زړه یې تصویر نقش کړه، ځکه چې سبا ته به ستا سترګې له لمر ختلو وړاندې وکاږل شي او ستا غوږونه به هم د اورېدو له نعمت نه محروم شي. نن چې څه لیدای شي ویې وینه او څه چې اورېدای شي وایې وره. دا یې وویل او بیا یې خپلو ملګرو ته اشاره وکړه. هغوی نعیم په ستنې پورې وتاړه. ښه، اوس ووایه، له لیدو نه د بې برخې کېدو وړاندې داسې څه شته چې ته یې لیدل غواړې؟ نعیم چوپ ولاړو. ابن صادق وویل: ته ښه پوهېږې چې زما پرېکړه نه ماتېدونکې ده. تا ته نن ټوله ورځ دلته د اوسېدو فرصت دی. له دې فرصت نه ګټه واخله چې څه د مخې ته راغلل ښه یې وګوره. کومې نغمې دي چې په مخ کې وغږېدې په خوند یې واوره. دا یې وویل او ابن صادق لاسونه وپړکول. څو تنو رباب او نور د ساز او سرود سامانونه راوړل.
او د ابن صادق په اشاره یوې خوا کېناستل. ورو ورو د نغمې غږ اوچت شو. بیا وروسته څو ښځې چې ډول ډول رنګینې جامې اغوستې وې له یوه ګوټ نه راووتې او د نعیم په مخ کې ونڅېدې. نعیم سر ښکته واچوه او خپلو پښو ته یې کتل. د هغه د خیال مرغه له دې ځایه په سلګونو میله لرې یو وړوکي کلي ته والوت. له دې مجلس نه څو ساعته تېر شول چې د څو ګړندیو آسونو د پښو ترپهار واورېدل شو. د مجلس خلک ټول د هغو په لور متوجه شول. ابن صادق جګ شو، یوې او بلې خواته یې وکتل. یو حبشي غلام راغی او ده ته یې وویل چې اسحاق راورسېد. ابن صادق نعیم ته په خطاب کې وویل: ځوانه، ښایي ته یو ډېر په زړه پورې خبر اوس واورې. له لږ ځنډ وروسته اسحاق یو پتنوس په لاس راغی او ابن صادق ته یې د احترام مراتب ادا کړل. او پتنوس یې چې یو ګردی شی د دسمال تر لاندې پکې ایښی و ورته په مخ کې کېښود. ابن صادق له پتنوس نه دسمال لرې کړ. نعیم ولیدل چې د دسمال لاندې د کوم سړي سر و. ابن صادق وویل: ښایي د دې په لیدو ته خوښ شي. بیا یې حبشي غلام ته اشاره وکړه. هغه پتنوس واخیست او نعیم ته یې نږدې په ځمکه کېښود. په پتنوس کې ایښی سر چې نعیم وپېژاند، په زړه یې درد راغی. دا د ابن عامر سر و. په مړاوو شونډو یې اوس هم مسکا خپره وه. نعیم خپلې اوښکې قابو نه کړې. زلیخا هم د ابن صادق تر شا ولاړه وه او دغه دردناکه ننداره یې لیدله. او د عزم او ارادې د مجسمې په سترګو یې چې اوښکې ولیدې ډېره زیاته وارخطا او خفه شوه. د نعیم له سترګو اوښکې جارې وې. ابن صادق له خپل ځایه جګ شو. اسحاق یې نږدې وروغوښت او په شا یې وروټپه او ویې ویل: اسحاقه، اوس یوازې یو شرط پاتې دی. زه د محمد بن قاسم سر د دې ځوان له سر سره یو ځای ښخول غواړم. که ته په دې هم بریالی شوې نو زلیخا به ستا غوندې زړور ځوان سره د شریک ژوند پرېکړه کوي او هیڅ حضور به نه وړاندې کوي. دا یې وویل او ابن صادق زلیخا ته مخ ور واړو. د هغې له سترګو اوښکې بهېدې او د خپلې کوټې په لور یې منډه واخیسته. ابن صادق نعیم ته ور نږدې شو، د هغه تر څنګ ودرېد او ویې ویل: زه پوهېږم چې ستا له ابن قاسم سره څومره مینه ده. که ته د ده د سر تر رسېدو پورې ژوندی پاتې نه شوې نو زه ژمنه کوم چې سر به یې له تا سره ښخوم. دا یې وویل او بیا سپاهیانو ته اشاره وکړه. هغوی نعیم له ستنې نه راخلاص کړ، بیرته یې خپلې خونې ته ورسوه او هلته یې وغورځوه. د شپې نعیم تر ډېر وخته په ناکرارۍ په خپل تنګه کوټه کې قدم واهه. د هغه وجود تر اوږدې مودې پورې د جسمي او روحي تکلیفونو په سبب لږ بې حسه شوی غوندې و. خو هغه ته له سترګو او غوږونو نه د محرومېدو تصور کومه معمولي خبره نه وه. هره شېبه یې ناکراري زیاتېدله. کله به یې غوښتل چې دغه شپه دې د قیامت تر شپې په څېر اوږده شي، او کله به یې له خولې نه دا دعا ووته چې خدایه همدا اوس یې سهار کړه چې دا انتظار نور پای ته ورسېږي. په قدم وهله ستومانه شو نو پرېوت. له لږ ځنډ لټ په لټه اوښتو وروسته غازي ویده شو. هغه په خوب کې لیدل چې سهار نږدې دی. هغه یې له کوټې نه راایستلی او په یو ونه پورې تړلی دی. ابن صادق په لاس کې خنجر ور روان وي او د هغه سترګې باسي. د هغه په شاوخوا تیاره خپره شي. بیا یې په غوږونو کې څه ور وڅڅوي او په غوږونو کې یې شڼار شي او بیا هیڅ نه اوري. دی د لیدو او اورېدو له نعمت نه محروم او د زندان په یو او بل دیوال لګېږي، خو له هغه ځایه د وتلو لار نشي موندلی. یو ځل بیا سپاهیان راځي او هغه په کش کولو وباسي او چیرته لرې یوازې پرېږدي. هغه بیا داسې احساس کړي چې د غوږونو پردې یې بیرته خلاصې شي او د مرغانو نغمې او د شمال غږ اوري. وزرا هغه ته له لرې نعیمه نعیمه چغې وهي. هغه جګ شي او له کوم لوري غږ راځي هماغه لوري ته خوځېږي، خو چې څو ګامه وروسته یې قدمونه لړزېږي او بیرته لوېږي. د هغه سترګې ناڅاپه بیرته رڼا شي او دی ګوري چې وزرا یې په مخ کې ولاړه ده. هغه بیا راپورته شي او وزرا نارې کړي
خو کله چې ورنږدې شي ګوري چې د وزرا پر ځای په کوټه کې هغې ته ورنږدې یوه بله د ښکلا او جمال مجسمه ولاړه ده. د دیوال له کړکۍ نه د سپوږمۍ رڼا د هغه په مخ لوېدلې ده. لږ ځنډ یې په غور د هغې له لیدو وروسته هغه وپېژندله چې زلیخا وه. خو هغه تر ځنډه پریشانه ولاړه وه او فکر یې کاوه چې خوب ویني. خو ورو ورو یې دغه وهم غلط ثابت شو. څو ځلې یې سترګې ورپولې او پر ځان یې لاس راکش کړ. بالاخره وپوهېد چې دا خوب نه بلکې حقیقت ګوري. نعیم ترې وپوښتل ته څوک یې؟ آیا دا خوب نه دی؟ زلیخا ځواب ورکړ نه دا خوب نه دی. ته ولې وغورځېدې؟ نعیم ویل کله همدا اوس. زه راغلم تا ته مې غږ وکړ، ته وویرېدې، جګ شوې او بیا بیرته وغورځېدې. نعیم ویل اوف ما یو ډېر بد خوب لیده. ما داسې احساس کړ چې ړوند شوی یم. وزرا مې وربولي او زه چې هغې ته ورځم له څه شي سره مې پښه ونښلي او راولوېږم. خو ته دلته څه کوې؟ د څه لپاره راغلې؟ زلیخا وویل ورو غږېږه. که څه هم اوس دوی ټول ویده دي خو ما بیا هم ستا په غږ کوم یو واورېدو به دا لوبه ټوله ګډوډه شي. ما پیردارانو ته خپله ټوله ګاڼه ورکړې ده او په ډېر تکلیف مې د دې پنجرې دروازه پې خلاصه کړې. هغوی موږ ته 2 آسونه له کلا نه بهر درولي دي او د کلا دروازې خلاصولو واده هم کړې. راځه زما سره ورو ورو روان شه. 2 آسونه د څه لپاره؟ زلیخا وویل زه هم له تا سره ځم. له ما سره؟ نعیم په حیرانۍ وپوښتل هوکې، له تا سره زما امید دی چې ته به زما ساتنه وکړې. زما د مور او پلار کور په دمشق کې دی، ته به ما هلته ورسوې. زلیخا وویل د خبرو وخت نه دی، زه هم ستا په څېر یو بد نصیبه یم. نعیم له لږ ځنډ وروسته وویل سمدستي ستا تګ له ما سره مناسب نه دی. ته ډاډه اوسه، زه به په 2 ورځو کې تا د دې سړي د لاسه وژغورم. زلیخا وویل نه د خدای په خاطر ما مه مایوسه کوه. زلیخا ژړغونې شوه او زیاته یې کړه زه له تا سره ځم. ستا له تلو وروسته که دوی پوه شي چې ستا په پرېښودو کې زما لاس دی بې مرګه مې نه پرېږدي، او که په دې پوه هم نه شي نو ستا له ویرې به دا کلا پرېږدي او کوم بل لوري ته به وتښتي او ما به په یو داسې کلا کې ایساره کړي چې تا ته به یې موندل او را رسېدل له وسې وتلې وي. تا ته معلومه نه ده چې هغه له اسحاق سره زما واده کوي او له هغه سره یې ژمنه کړې که د محمد بن قاسم سر راوړي نو ما به هغه ته وسپاري. د خدای لپاره ما د دې ظالم لیونه وژغوره. دا یې وویل. د نعیم لمن یې ونیوله او په سلګو شوه. نعیم پوښتنه ترې وکړه په آس پرېدلی شي؟ زلیخا هیله منه شوه ویې ویل زه د دې ظالم سره نږدې په نیمه نړۍ په آس ګرځېدلی یم. نور وخت مه تېروه. ما ستا وسله هم له کلا نه بهر استولې ده. بیړه کوه چې ځو. نعیم د زلیخا لاس په لاس کې ونیو او د دروازې په لوري ور وړاندې شو. هغه پیردار د چا د پښو غږ واورېد، ودرېد او ویې ویل څوک دې خواته را روان دي؟ زلیخا وویل د دې زندان پیرداران ما بهر استولی دي، دا بل څوک دی او اوس به څه چل کېږي؟ نعیم د دې په خوله لاس کېښود او دیوال ته یې ډیکه ورکړه او په خپله له دروازې نه بهر یې وکتل. د پښو د غږ په رانږدې کېدو یې د زړه درزا هم په زیاتېدو شوه. یو پیردار له دیوال سره جفت د زندان تر دروازې پورې راغی او بیا ځای پر ځای دلته ودرېد. نعیم په یوه ټوپ د هغه ورمېږ په خپلو مضبوطو لاسونو را قابو کړ. نعیم هغه ته 2 جټکې ورکړې او بې خوده یې وغورځاوه. زلیخا یې تر لاس ونیوه او بهر ته راووتل. دروازه یې بیرته وتړله. د کلا په دروازه کې یو سپاهي چې دوی ولیدل نو دروازه یې خلاصه کړه. بل سپاهي بهر 2 آسونه د نعیم وسله په لاس ولاړ و. نعیم خپله وسله واخیستله. زلیخا یې پر یو آس سپره کړه او په خپله په بل آس سپور شو. خو څو ګامه چې ولاړه د بیرته آس را وګرځوه او پیردار ته یې وویل زموږ تر تګ وروسته خو به تاسو ته څه تکلیف دلته نه جوړیږي. پیردار ځواب ورکړ تاسو زموږ غم مه کوئ. بیا یې یوې ونې خواته اشاره وکړه او ویې ویل تر سهاره پورې به موږ هم دلته نه یو.
موږ هم په کیلومتره له دې ځای څخه لرې کیږو. د دې لیوه له لاسه موږ هم ډېر تنګ راغلي یو. نعیم چې وکتل په رښتیا هم 2 آسونه اخواته تیار چمتو ول. د دوی د حرکت سره جوخت هغه 2 پیرهدارانو هم خپل آسونه را خلاص کړل او په خپل لوري لاړل. نعیم ته په هغو غونډیو کې لار معلومه نه وه، خو د ستورو په سمت یې د لارې اټکل کاوه او له زلیخا سره یې سفر ته دوام ورکړ. تر ښه ځنډه په ګڼو ونو کې له مزله وروسته پراخ میدان ته ووتل. هغه له 2 میاشتو وروسته په خلاصه هوا کې له ستورو ډک اسمان ولید. په چوپتیا کې کله کله د شغالانو اوازونه اورېدل کېدل. د ونو له منځه د سپوږمۍ زړه وړونکې وړانګې، یخه او له وږمو ډکه هوا او د نن شپې هر څه نعیم ته ډېر ښایسته و. له لږ وروسته د سهار وړانګو د شپې توره پرده څیرې کړه او د رڼا او تیارو په ګډه فضا کې د نعیم په مخ یو لوري ته غرونه او بل لور ته یو پراخه دښته راښکاره شوه. هغه زلیخا ته وکتل. د هغې څېرې دغه منظره نوره هم ښکلې کړې وه. هغه نعیم ته د طبیعت یوه منظره ښکارېده. زلیخا خپل ملګري ته وکتل. له حیا نه یې سر ښکته واچوه. نعیم له دې نه پوښتنه وکړه د ابن صادق په لاس څه وخت پرېوتې؟ په ځواب کې زلیخا سر تر پایه خپل درناک داستان واوروه او د خپلې کیسې په دوران کې یې 2 ځلې ډېر په زوره وژړل. نعیم په وار تسلي ورکړه او اوښکې یې پرې پاکې کړې. کله چې رڼا نوره هم زیاته شوه نو آسونه یې ګړندي کړل. نعیم چې ولیدل چې زلیخا ښه پوره په آس پوهېږي نو یې آس چارګام پرېښود. نږدې 2 میله چې ولاړل ناڅاپه یې څه په خیال کې ور وګرځېدل او آس یې ودروه. زلیخا هم د ده په تقلید خپل آس ودروه. نعیم له زلیخا نه وپوښتل ستا باور دی چې اسحاق د محمد بن قاسم د وژلو په نیت روان شوی دی؟ زلیخا ځواب ورکړ هو، هغه نن ماښام وخوځېد. نو هغه به تر اوسه ډېر لرې نه وي تللی. نعیم دا وویل. د آس جلبې کیڼ لوري ته راکش کړ او پونده یې ورکړه. زلیخا هم بې له دې چې څه ووایي په هغه پسې یې خپل آس ورخوشې کړ. د لمر له ختنو نه لږ وړاندې نعیم یوې پیرې ته ورسېد. په دې پیره کې د غلچکیو حملو د مخنیوي په خاطر 30 کسان وو. نعیم چې لاس نپلی شو یو پیردار چیغې کړې نعیم نعیم او له نعیم سره غاړې غړۍ شو. دغه سپاهي د نعیم د لیکلي نه لږ لرې د یو بل کلي اوسېدونکی و. هغه د خوښۍ له جوشه د نعیم تندی ښکل کړ او ویې ویل الحمدلله ته خو روغ یې. ته دا دومره موده چېرته وې؟ موږ د دنیا په ګوټ ګوټ ولټولې. ورور دې هم ستا په لټون پسې سند ته ووت. ستا دوست محمد بن قاسم ستا د درک د لګولو لپاره 15 اشرفي انعام ټاکلی دی. موږ ټول مایوس شوي وو. ته چېرته وې؟ نعیم ځواب ورکړ. دې پوښتنو ته د ځواب ورکولو لپاره فرصت پکار دی. او زه ډېر بیړنی یم. تاسو ماته دا ووایئ چې نن شپه یا سهار وختي د یو قوي مټو خاوند سړی له دې لارې تیر شوی دی که نه؟ سپاهي ځواب ورکړ هو. له لمر ختو نه لږ وړاندې یو سړی په دې لار تیر شو. ویل چې زه د مسلمانانو خلیفه له یو ځانګړي پیغام سره محمد بن قاسم ته راستولی یم. دلته یې آس هم بدل کړ. نعیم پوښتنه وکړه هغه یو غنم رنګی دنګ ځوان و؟ هغه وویل هو، لکه چې غنم رنګی و. بوډا سپاهي ځواب ورکړ. نعیم وویل ډېر ښه. تاسو نن یو تن شمال ختیځ لور ته ولاړ شئ. 100 میله لرې په یو غونډۍ د ونو په منځ کې یوه کلا ده. له تاسو نه چې هر څوک ځي هلته دې څار وکړي چې د دې کلا اوسېدونکي خو به تللي نه وي. زما په ګمان به ستاسو تر تګ وړاندې هغوی کلا پرېښي او تښتېدلي به وي. خو زه دا معلومول غواړم چې دوی پروګرام په کوم لوري دی او کوم لوري ته تلل غواړي. دې کار ته یو هوښیار سړی پکار دی. یو زلمی را وړاندې شو ویې ویل زه دې کار ته چمتو یم. نعیم وویل هو ولاړ شه. خو که دوی ستا له تګ وړاندې کلا پرېښې وه بېرته راستون شه، که نه د دوی د تګ لوری خامخا معلوم کړه. ځوان په آس سپور شو او ولاړ. نعیم له پاتې سپاهیانو نه 100 تنه وټاکل. هغوی ته یې امر وکړ
تاسو له دې عزتمندې ښځې سره تر بصرې پورې ولاړ شئ. هلته والي ته زما لخوا ووایي چې دا تر دمشق پورې په عزت او درناوي ورسوي. په لاره کې چې په پیره ټاکلو سپاهیانو نه څومره له ځانه سره ملګري کولی شئ ملګري یې کړئ. ښایي یو ذلیل دښمن تاسو تعقیب کړي. د بصرې والي ته ووایي چې لږ تر لږه سل تنه سپاهیان ورسره واستوي. تاسو هم ډیر پام کوئ. که چېرته له دښمن سره مخ شوئ ستاسو فرض به دا وي چې د دې تر دمخه خپل ځانونه ترې قربان کړئ. د دې ساتنه ستاسو ذمہواري ده. په لاره کې کوم تکلیف ورته ونه رسېږي. سپاهیانو چې دا واورېدل په آسونو یې ځینونه کېښودل. نعیم لاس نپلی شو. د حجاج بن یوسف په نامه یې یو لیک ولیکه او د زلیخا د قرباني یادونه یې پکې وکړه. بیا یې په درنښت تر دمشق د رسولو خواست وکړ. لیک یې یو سپاهي ته ورکړ. بیا زلیخا ته نږدې ورغی او ودرېد. زلیخا تر اوسه ځوړند سر پاس ناسته وه. نعیم تر لږ ځنډه چوپتیا وروسته وویل ما ستا د ساتنې پوره بندوبست کړی دی. په لاره به تا ته هېڅ تکلیف نه وي. زه هم تر بصرې در سره تلم خو مجبوریت راستون کړم. زلیخا پوښتنه وکړه ته چېرته ځې؟